هغې سړي ایمان راوړو هغه سړی مولا شو د کلي ماشومان چې د بنګو نه شیان کړه هغې سړي ایمان راوړو هغه سړی مولا شو او تر اوسه به تا نه وی چې تصویر ویستل حرام دي دا اوس ولې څه بل کتاب نازل شو چې روا شو تر اوسه به تا نه وی چې تصویر ویستل حرام دي دا اوس ولې څه بل کتاب نازل شو چې روا شو او یو زوړ نظم وایم چې ښه کار په ژوند چېرې د دې خلکو د لاس نه کیږي دوی د امید روجو نیونکو ته احساس نه کیږي دوی که روجې نه وي خو بس یوې مزې لی نه وي چې ماښام ښه بلا خوراک وکړمه دې لی نه وي یا بوډا پلار راپاسی یا بوډۍ مور راپاسی سحر ویده شي روژه ماتې لی په زور راپاسی یا بوډا پلار راپاسی یا بوډۍ مور راپاسی سحر ویده شي روژه ماتې لی په زور راپاسی که روژه دا وي په څاروو درله روجې نیومه په دې قچرو په دې خرو درله روجې نیومه که روژه دا وي په څاروو درله روجې نیومه په دې قچرو په دې خرو درله روجې نیومه زموږ د کلي د ملا هم څو خبرې زده دي بس د یوسف او زلیخې خبرې ډېرې کوي د اعتکاف او سرسایې خبرې ډېرې کوي په لوی اختر د اسماعیل غا واقعه بیان کړي په سندرغاړي او شاعر پسې خبرې وکړي زما د چمغه نه هر ماشوم نه یادېږي زما د کلي هغه کونډې خیال کې چرته راځي که زه ګوپ کوم نو په ما باندې فتوې لګوي ما ته هندو ما ته کافر ما ته جاهل وایي که زما دا زړه وي دا ذهن وي او دا نظر وي نو ملا جانه ستا نه مخکې به جنت ته ځمه